فیاض چیرته روانې؟ ولا کرکټ ته روان یم. نو نن خو د جمعې ورځ ده که نه، او جمعې په ورځ خو چوټي که نه؟ ګرانه د جمعې په ورځ د مکتبونو چوټي، څه د کرکټ خو چوټي نه وي که نه. ګوره فیاضه، د جمعې مبارکه ورځ ده او 20 دقیقې جمعې ته پاتې دي. راځه لمونځ به وکړي او بیا به ځې. مړه اوس هم راباندې ناوخته دی او دا سایکل مې د پردي ملګري څخه راواخیسته او هلته ورځمه کرکټ ته اخرنی میچ دی د فینل. بیا به وکړو سبا نه به شروع کړو که نه ښه ټیډ او 5 وخته مونځ کوو. و د الله بنده، نو سبا چا لیدلی دی چې مونږ به مړي یو او که ژوندي به یو؟ ځان په خبره پوهېږه که نه؟ مړه ذبیح نن مې پرېږده، کرکټ ناوخته دی او نن مازدیګر نه به مونځ شروع کړم. ګوره زه چې تا ته کله هم ویم چې راځه لمونځ وکړه، نو ته وې بیا به یې وکړم او بیا به یې وکړم. نور خو هسې هم د الله ګناهګاران یو، د قیامت لامې دي، هېڅ نه دي راپاتې. دا یو مونځ دی، باید دا خو په ټیم سره وکړو که نه؟ مړه ملا صاحب ځان نه مو جوړوه، ژمنه در سره کوم چې د مازدیګر څخه به شروع کړم او 5 ټیمه مونځ به په جمع کوم. ګوره د ژوند هېڅ معلومات نشته چې یو دقیقه وروسته به مونږ ژوندي یو او که نه، او ته د مازدیګر خبرې کوې. دا سمه ده نو چې څنګه دې خوښوي. فیاضه! 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 فیاضه پاسه که نه، هغه مشران رښتیا وایي چې د نن کار سبا ته مه پرېږدئ، که هغه دیني او که دنیاوي. ستا مازدیګر اوس څه شو فیاضه؟